سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي په خیر وي. نن د څنګه نه وخت وکړو له کتاب شپږمه برخه تاسو ته ولوم چې نه هم سفر کیږي. په دې هیله چې د دې بحث تر اوریدو را سره پاتې شي. د ذهن ځواکمن کېدو لپاره تمرینونه هرومرو مو اوریدلی چې وایي په ځان سره ځواک راوړي، مګر یوازې هغه په د ځواک لامل کیږي چې کارول شوی وي. هغه په چې وشو کړای له هغې څخه د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلو او یو پایله یا ګټه ترلاسه کړي. که چیرته پوهه هر څه وای نو ټول کتاب لرونکي به شتمن وو، ځکه دوی د میلیونونو پوهو په منبع کې راګیر وو. د دې فصل تمرینونه دا مرسته کوي ترڅو داسې موخې او مسئلې معلومې کړئ چې غواړئ د هغه حل لپاره له خپل نوښت او پوهې څخه ګټه واخلئ. د لیکلو چټکه طریقه. لومړی تمرین دا دی چې په 10 یا کمو دقیقو کې د دې لاندې پوښتنې ځواب ولیکئ. په اوسني وخت کې تاسو د ژوند 3 اړینې موخې کومې دي؟ دا طریقه د لیکلو چټکه نومیږي. کله چې یوازې 10 دقیقې د خپل ژوند 3 اړینو موخو لیکلو لپاره وخت ولرئ، رښتینې موخې راښکاره کیږي او ځینې وختونه تاسو حیرانوي. کله چې ما په خپلو کنفرانسونو کې دا تمرین خپلو ګډونوالو ته وویل، په سلو کې 80% نه ډیرو مخاطبینو 3 ګډې موخې ولیکلې: مالی موخه، کورنۍ موخه او د روغتیا موخه. باید همداسې وي. دا 3 ګونه موارد د ډیرو خلکو په ژوند کې 3 اړینې موخې دي. کله چې خلک دې پوښتنو ته ځواب ورکړي، له هغوی غواړم په هره برخه کې د خپل رضایت اندازه له 1 تر 10 عددونو په واسطه معلومه کړي. په هر هغه برخه کې چې تاسو ځان ته خپل غوړه کړي لګي نمرې ورکړي، نو په نوموړې برخه کې ډېرې ستونزې او نارامۍ شته. دا تمرین تر سره کړئ او بیا وګورئ. د کاروبار په کنفرانسونو کې له کاروبار څښتنانو څخه غواړو چې د پوښتنو یوې ټولګې ته چټک نوم لاړ د کاري موخې، مالی، پلور، محصول، خلکو او د سیالۍ په اړه وي. ځواب ورکړئ. ګډونوال 10 ثانیې وخت لري ترڅو د هر یوې پوښتنې لپاره خپل ځوابونه ولیکي. ځوابونه د روڼتیا لامل دی او ډیر وخت د کاروبار د بدلون لامل کیږي. بیرحمانه پوښتنې. رهبري د مسئلې د حل وړتیا ده. بریا د مسئلې د حل وړتیا ده. یوازې هغه څه چې ستاسو او ستاسو د موخو په ترلاسه کولو کې شته بیلابېلې مسئلې او خنډونه دي. هغه څه دي؟ بل تمرین پر هغه موضوع تمرکز دی چې جیم کالینز هغه بیرحمانه پوښتنې نوموي، یعنی هغه پوښتنې چې تاسو مجبوروي پر مسایلو تمرکز وکړئ. په لومړیو کې دا ټولیزه پوښتنه لزانه وپوښتئ: نن مو 3 سختې مسئلې کومې دي؟ بیا دغه پوښتنه نور هم وغځوئ، پراخه یې کړئ او په کاروبار کې یې مطرح کړئ. په کاروبار کې 2 اړینې پوښتنې. اول، نن زموږ په کاروبار کې 3 لویې مسئلې کومې وي؟ دویم، نن زموږ د مالی برخې 3 لویې مسئلې کومې وي؟ دریم، نن زموږ د پلور 3 لویې مسئلې کومې وي؟ څلورم، نن د سیالۍ په ځای یا بازار کې زموږ 3 لویې مسئلې کومې وي؟ پنځم، نن د خلکو په اړه زموږ 3 لویې مسئلې کومې وي؟ شپږم، نن د محصولاتو او خدمتونو په برخه کې زموږ 3 لویې مسئلې کومې وي؟ اووم، 3 اړین ګامونه چې کولی شو د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره پورته کړو کوم دي؟ د دې پوښتنو د پوښتلو وړتیا هغوی ته دقیق ځواب ورکول او وروسته په مشخصو ستونزو کې د حل لارو عملي کول ډیر اړین دي او په کاروبار کې بریا ټاکلی شي. د 80 له قانون څخه استفاده. د 80 قانون په کاري او هم په شخصي مسایلو کې استفاده کیږي، یعنی 80% کې مسایل، خنډونه، تشویشونه او ملاحظات ستاسو په دننه یا ستاسو په کاروبار کې پټ دي او یوازې د هغوی 0% کې د بیرونی خلکو په عواملو اغیز لري. د غوره متفکرونو لومړی ګام دا دی چې مسأله په واضح توګه معلوموي او بیا پوښتي کوم څه زما په شرکت کې د دې مسئلې لامل شوي دي. د خپل خوښې پلمې معلومه کړئ. تل په کاري سیمینارونو کې پوښتم له تاسو څخه څو کسان غواړي چې خپل ګټه 2 برابر کړي. ټول حاضرین خپل لاسونه پورته کوي. ورسته پوښتم ولې مخکې مو ګټه 2 برابر شوې نه ده؟ په همدې موقع کې یادونه کوم چې ډېری شرکتونه په همغه صنعت کې 2، 15 یا 10 برابر ګټه لري. د ګډون کوونکو له اړخه په هغه صنعت کې زما سیمینار بې ساری و. دا ټول شرکتونه له هغه رقابتي چاپیریال سره مخ دي چې زما په سیمینارونو کې د کار څښتنانو او د ګډونوالو مدیرانو له هغوی سره مخ وو. ولې د هغوی عاید له تاسو لوړ دی؟ دا تمرین خلکو سره مرسته کوي چې
د خپل علاقې وړ ټیټ مالی مفکورې په عملی بڼه مشخص کړئ. ولې ستاسې کاروبار له اوسني شرایطو سره دوه برابره نه دی؟ ستاسې پلمې کومې دي؟ خپل ځان او نورو ته څه وایاست ترڅو خپل ځان له غوره کړنو بېنیازه کړئ؟ هغه څه دي چې په تاسو او ستاسو په شرکت کې د نه پرمختګ لامل کیږي. تل د دې پوښتنو پوښتل او د هغوی ځوابول د نوښت پیدا کولو لامل کیږي. داسې مفکورې او لیدونه درکوي چې د دې لامل شي هره مسئله حل کړئ یا پر هغه خنډ چې شونه دی تاسې له خپلو کاري او شخصي موخو لرې کړئ غلبه وکړئ. الګو جوړونه تمرین کړئ. رهبران تل خوبونه لري، خوب یعنی د راتلونکو مفکورو شرایطو د تجسم وړتیا، اوس حال کې ژوند کول او داسې برنامو جوړول چې غواړئ له اوسني شرایطو څخه هغه ځای ته چې غواړئ راتلونکي کې واوسئ. که چیرته کولی مو شوه یو جادویي لرګی وخوځوئ او د خپل کاروبار راتلونکي له هر اړخه عالي کړئ، نو کومه بڼه مو غوره کوله؟ له نن سره یې توپیر څه درلود؟ له هر څه اړین دا دی چې هغه لومړنی ګام چې باید د خپل اوسني مقام څخه د راتلونکي مقام لپاره پورته کوئ څه دی؟ همدا نن خپل لومړنی ګام معلوم کړئ او ژر یې عملي کړئ. ټول نور موارد به د هغه لټون لپاره راشي. ښه خبر دا ده چې تل کولی شئ څه ناڅه بل ګام هم وګورئ. کیدای شي چې ټول راتلونکي لپاره خپل مسیر ونه ګورئ، مګر تل کولی شئ یو بل ګام هم وګورئ. که چیرته تر هغه ځایه چې د لید وړ وي مخته ولاړ شئ نو د مسیر ادامه به هم وګورئ. الګو جوړونه به د غوره کړنو تفکر کې یو اثبات شوې طریقه ده. د راتلونکو شرایطو تجسم او وروسته د اوس حال په لیدلو او هغه ځای کې چې اوس یاست فوق العاده بصیرت لاسته راوړئ او هغه ټول کارونه چې کولی شئ له اوس نه ترسره کړئ ترڅو هغه راتلونکي عالی کاروبار رامنځته کړئ چې ګورئ یې. جادویي پوښتنه. په دې برخه کې تاسو ته یوه جالبه تمرین لرم. له خپل ځانه وپوښتئ که چیرته پوه شئ ماته نه خورئ نو کوم لوی کار آزمایئ. فکر وکړئ تر اوسه خپل جادویي لرګی لرئ، کولی شئ هغه وخوځوئ او د خپل ژوند هرې موخې ته ورسیږئ. که چیرته داسې څه شوني وو نو د کومې موخې رسیدل به ستاسو په ژوند مثبت اغیز کړی وای؟ ستاسو ځواب چې هر څه وو ډاډه یم تل ځواب لرئ. هغه ولیکئ، یوه برنامه جوړه کړئ او هره ورځ په هغې کار وکړئ. لومړی ګام پورته کړئ، یو کار ترسره کړئ، هر کار چې وي مګر هره ورځ په دې اصلي موخو کار وکړئ، یعنی هغه موخې چې د هغې لاسته راوړنه ستاسو په ژوند کې د لوی بدلون لامل کیږي. عملی تمرینونه. اول د خپل کاري یا شخصي ژوند 3 اړینې موخې ولیکئ، هغه همدا اوس ولیکئ. دویم هغه موخه معلومه کړئ چې د هغې لاسته راوړنه ستاسو په ژوند کې ډیر مثبت اغیز لرلی شي.